سید احمد کبیر رحمت الله علیه دا یو بزرگ تیر شوی 555 هجری کې دا یو داسې عظیم بزرگ دی. فرمایي چې دوی اوزل نبی علیه السلام ته حاضری فرمایله او چې کله حاضری وکړه رسول الله مبارک په حضور کې سو اشعار پیش کړل. نبی علیہ السلام وی د خپل روزې نه خپل لاس مبارک را بهر ک سید احمد کبیر صاحب د حضور لاس خپل ک نبی علیہ السلام لاس مبارک واپس دننه او دغه موقع په دغه وخت کې موجود په مسجد نبوي کې شپږ زره کسانو ولید په خپل سترګو باندې او په دغه شپږ زره کسانو کې عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ناستو. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دغه منظر په خپل سترګو باندې ولید. کیږي الله جل شانه کله کله داسې کوي نیکانو بندگانو نه الله تبارک و تعالی کرامات ښکاره کوي. دغه سید احمد کبیر رحمت الله علیه فرمای ما یو ځل خوب ولیدو او په خوب کې आवाज وشو چې دا الله جل شانه دیدار د پاره دی پلانی محل تراشه راجم شه دا الله تبارک و تعالی دیدار بکیږي. فرمای یو سپین محل دی ګول انداز کې دی ډیر وسیع دی. مام را منډې کړې چې دا الله جل شانه دیدار دی چې الله تبارک و تعالی وینو. منډې چې کله لاړم ورسېدم دروازه باندې ډیر زیات رش دی دومره رش او ازدحام چې هغه خلک په دغه دروازه کې انختی دي نه رستو تلی شي او نه مخکې تلی شي. وی ما ځان سره سوچ وکړ چې یاره دې ته خو درنه کېدل ډیر مشکل دي. داسې بلې دروازې ته راغلم په هغې باندې هم داسې رش بلې ته راغلم په هغې هم داسې رش بلې دروازې ته راغلم په هغې باندې هم داسې رش لګېدلی دی. فرمایي وي ما دا ځان سره سوچ وکړه چې راځه لږ د دې محل اوږد چکر ووهه بل طرف ته یې راته وشه کېدای شي هغه طرف ته رش نه وي. وی چې زه کله ښه اوږد لرې راته وشوم د هغې محل نه نو لرې اطرافو کې یو دروازه داسې وه چې بیخي خالی پرته وه په هغې اړو رش نه و. وی بس ما د الله شکر وویست او زه په دغې دروازه باندې وردننه شوم. بیا افراد پې و خو ډېر لږ وو یعنی داخلېدو کې څه مشکل چاته نه راتله. وی کله چې زه دننه داخل شوم وی ما وی چې وګورم په دې دروازو باندې لیکلي څه دي. وی ما چې په دې کومه دروازه باندې زه را دننه شوم ومې کته نو په دې باندې لیکلي وو تواضع د عاجزې دروازه او وی چې په دې رش والو باندې مې نظر وکړ نو دې باندې څه باندې د روژې نوم لیکلی دی څه باندې د حج نوم لیکلی دی څه باندې د منځ نوم لیکلی دی څه باندې د ذکر نوم لیکلی دی باب الصلاة باب الحج باب الصوم باب الذکر دا ټولې دروازې دقه شانتي نومونه پې لیکلي دي او ډک دي او په دروازو باندې رش دی. بیا د دغې خوب تعبیر حضرت فرمایي چې د دې خوب تعبیر دا کم محل چې کم محل دی نو دا شریعت دی او دغه د شریعت محل ته د داخلېدو دروازې دا دغه اعمال دي چې یو انسان دین ته داخليږي د الله جل شانه په دین کې د الله جل شانه په دربار کې دی قابل قبول جوړیږي نو دی په دغه اعمال باندې جوړیږي. دی به د منځ پابندي کوي دی به د روزي پابندي کوي که حج په فرض وي حج به کوي دغه شان نور څومره نیک اعمال دي دی به د نیکو اعمالو څه کوي د هغې به خیال ساتي. بیا فرمایي چې په دې باندې د عرش ولې دی نو د عرش پې ځکه دی چې کوونکي ډېر دي لیکن منزل مقصود ته رسیدونکي ډېر کم دي. پکې عرش پې ډېر زیات دی لیکن دننه تلو والا څوک نشته چې د شریعت د محل ته را دننه شي د الله جل شانه د دیدار قابل جوړ شي. دا ولې هغې فرمایي چې مونځ کو لیکن په مونځ کې نقص دی. څنګه مونږ مخکې جمعو کې عرض وکړو پل سرات باندې به د دغې څیزونو تپوس کېږي ایمان به کتلی کېږي مونځ به کتلی کېږي روژه به کتلی کېږي دغه شان حج به کتلی کېږي زکات به کتلی کېږي. دا نه چې نن کوونکي څوک نشته کوونکي شته لیکن سید کبیر رحمت الله علیه فرمایي دوی به په دغې اعمالو کې د سنتو خیال نه ساتي دوی به په دغې اعمالو کې د آدابو خیال نه ساتي دی به په دغې اعمالو کې د عز او انکسارۍ خیال نه ساتي دی به د حضور قلبی خیال نه ساتي دوی به په دغې اعمالو کې د اخلاص خیال نه ساتي. لہذا په دغې بنا باندې
دوی د شریعت په دروازو کې اٹکاو دي انختی دی وړاندې راتلی نشي او دا عجز او انکساره والا دروازه چې په دې باندې رش انتهایی کم دی حضرت فرمایي دا ځکه چې نن اعمال والا خډیر دي منځ والا ډیر دی لیکن عجز والا دا کم دی منځ بکای لیکن عاجزی به پکې نوي زکات به ورکای لیکن عاجزی به پکې نوي ډیر کم د الله جل شانه بندگان داسې دي چې هغوی کې عاجزی دا موجود وي عاجزی څه ته وایي خپل ځان کم ګڼل د ځان نه بل ګناهګار هم ښه ګڼل نن زموږ نقصان دا دی خپل 2 رکعات راته ښه ښکاري په خپل سل وظایفو باندې سل تسبیح راته وکړو په دې راته ځان زبر ښکاري بل انسان کې نقصونه لټاو خپل اعمال کم ښکاره کول خپل اعمال کم تصور کول او د بل اعمال دا زیات تصور کول مفتی تقی عثمانی مد ظله العالی او لوی شخصیت ته چې د هغوی د ذات برکت سره الله جل شانه پاکستان ته دا عزت نصیب کړی دی چې چرتم دین معامله کې داسې اهم مسله راشي چې علما پکې د تشوید شکار شي او ان خلی التکی مفتی تقی عثمانی صاحب نرای او مشوره اخیستلی کی هغه عظیم انسان سوی وی د خاتمه په اعتبار سره زدا نشم ویلې چې دا اوباما او دا بوش زمانه خدي یازت نه خیم د خاتمه په اعتبار سره زدا فیصله نشم کولی چې زدا چانه د یو کافر او مشرک نمزخیم ولی زکه د خاتمه علم دا الله جل شانه سره دی سبت لګي الله تبارک وتعالى یو کافر او مشرک ته ایمان نصیب کی او زما غونتی مسلمان دا د خاتمه په اعتبار سره د دنیا نه کافر لاړ شي اوس داسې سیز دی دا عاجزی دا دا انکساری دا دا خپل ډیر اعمال دا کم ښکار کول دي قاسم نانوتی رحمت الله علیه ته یو ځل علما او درخواست وکړ ورته وی حضرت زمونږ د هندوانو سره مناظره ده د سیکانو سره مناظره ده او زمونږ د علماو مشوره ستا په ذات مبارک باندې راغلی ده چې تاسو راشئ او تاسو د دوی سره مناظره وکړئ د اسلام دفاع وکړئ په اسلام باندې د دوی څه اعتراضات دي د هغې اعتراضاتو جواب وکړئ حضرت ورته وفرمیل کوم ورځ مقرر کړې ده وی مونږ پلانې ورځ مقرر کړې ده وی خزه سید زبر د دینه یو ورځ مخکې ان شاء الله درشم فرمای چې کله هغه ورځ راغله حضرت ټرین کې کېناست لاړ هلته سفر کوي په لار باندې دی دا سوچ کوي چې پلانیا ته کله هلته لاړ شي نو دا خو ډیر طالبان او مولیان ستا استقبال تراوتی دا زنده‌باد او د مرداباد چغې وي نو لہذا دوی دا سوچ وکړو واقعي هم داسې وه چې په کوم سټیشن باندې د حضرت کوزیدل وو هلته کې طلبه او علماو یو لوی تعداد د عوام او د خواصو ټول راغلي او راجمع شوي چا بینرې لګولي دي د مرحبا مرحبا څوک په دې انتظار دي چې حضرت تشریف راوړي حضرت یو ډېر لوی سړی و الله جل شانه ته لوی کار اخیستی دی ډېر متقین سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې خوب کې ولید حضور مبارک ته روان دي دی ورپسې دی نبی علیہ السلام هم په ابلغ پی دی او دیم په ابلغ پی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ته په عصا باندې کونټه مبارک باندې کر خراخ کې چې دلته بداسي سیس جوړ کې دلته بدا جوړ کې دلته بدا جوړ کې دلته بدا جوړ کې د دارالعلوم دیوبند نقشه یې ورته واچوله حضرت فرمایي چې سحر ز پاسې د مسترګې مې غړې شوې وی ما وی چې دغه مقام ته لاړ شم چې چرته کې دا حضور مبارک را سره ملاقات شوه چې سم ماجرا ده چې کله قاسم نانوتی رحمت الله علیه ال تلاړو نو د حضور مبارک د عصا نشانونه پراتو نن د دارالعلوم دیوبند بنیاد خودون کې نخې چون کې دا د رسول الله مبارک ذات ته بیا په هغه باندې قاسم نانوتی رحمت الله علیه کار شروع نو ډیر لوی سړی لیکن عجز او انکساری پکې دومره ده چې بالفرض په حشنغره کې سټیشن دی نو دی په پیردوس کې ګوش او د دې دوانو سټیشنو په مابین کې تقریبا 5 کیلومتر فاصله و وی دی په دې نیت باندې چې یاره ته ډیر کمزور انسان یې ته ډیر لا علم یې او تا ته بلویل وی علما په استقبال کې ولاړی نو قاسم ته د دې قابل خو نه او ډیر لوی خلق دي طالبان دي او عالمان دي ته د دې استقبال قابل نه او تا ته خلک استقبال ته ولاړی
د دغه وجه نه خپل ځان د غرور او د تکبر نه د بچ کېدو په بنا باندې او د حضرت د عاجزه انتها و چې 15 کیلومتره وروسته کوشو کله چې ټرینر ته ورسېد خلک بکسي ګوري ډبي ګوري اوس په حضرت را کوشي اوس پر را کوشي لیکن حضرت را کو نشو او حضرت پیاده دغه طرف پر روان دي فرمایي چې کله راتله نو پلاره کې یو خول راتله چې هغه خول کې داسې د بڑی بڑی پوری وبوي وی حضرت لنګ وخلو خپل پرتوک شلوار مبارک دا یې راګوس کو او هغه سهده پورې خلاله پنسي وی برکړې وي لیکن بیا خول کې اکثر وبکله کله غندوي سیلابي وبراش نو هغه پرتوک یې څه شو هغه د خټو وغیرہ شو نو یې چې کله لنګ یې وخو هغه طرف ته لاړ وته نو یې بیا سوچو کو چې یاره اوس داسې کپړو کې زینو دام به د خبره ده بیا به داخله کوي چې یاره دې په خټو کې راغی نو دی سره عصا هغه پرتو کې خپل وینځلو او هغه لرګي ته رازوړن کې پوګه باندې رازوړن کې او روان دي نو ور سره د کتابونو گاډي دي او نو ور سره د کتابونو الماری دي او نو ور سره بوجې دي یو ور سره عصا ده او هغه ته خپل د ضرورت سامان کپڑا یا څه خوراک وغیرہ او دغه لون پرتو کې مرتز وړن کې چې ز سفر کوم نو پرې سفر کې بدا اوچ بیا فرمایي چې کله ال تلاړ ورسېد نو یو اوټل کې سبا ته چونکې مناظره کول دي نو د دا سوچوګه چې یاره لا ټیم شته دی دی اوټل کې بزله کې استراحت حاصل کم آرام به وکم او بعد د هغې نه به بیا زه چې چا مدعو کړم د هغې عالم کور ته به لاړ شم نو دی راغی اوټل ته نو په اوټل کې د خپل نوم خورشید حسن دی خپل نوم یې خورشید حسن دی لیکن بیا یې وروستو د خپل نوم قاسم ځان ته کېښودو نو د په هوټل کې خپل نوم خورشید حسن د دې وجې ولیکه که ما پسې څوک ګرځي او تلاش مې کوي چې زما نوم څوک تلاش نه کي داسې ګمنامه زندگی تیری خلک نو فرمایي چې هغه خلک تلاش کوي بیا دغه هوټل ته چې کله راغلل تپوس یې وکړه چې یاره تاسو لږ خپل رجسټر وګورئ د میلمنو قاسم په نوم باندې یو مولانا دی علامه دی هغه خو راغلی نه دی وی یاره نن خو یو میلمه راغلی دی لیکن قاسم نوم یې نه دی خورشید نوم دی وی څنګه شکل والا دی وی کمزورې نری غونتې دی او سپینه ګیرې ده سپینې کپړې دي د وضع قطع نه معلومیږي چې عالم دی دوی په پوه شو دوی ورته وي همدغه وی مونږ ور سره ملاقات وکړه چې کله لاړل کمرې ته وی کتل نو قاسم نانوتی رحمت الله علیه کمره کې دی ملګرو ورته ډېر اصرار او ډېر چې حضرت مونږ خو ډېر په تمه منتظر یو هغوی ته وی نه قاسم د دې مرتبې لا نه دی چې د دې استقبال وکړي قاسم لا د دې مرتبې نه دی چې خلک دی ورته زنده‌باد او مرده‌باد وکړي قاسم لا د دې مرتبې نه دی چې د طریقه قطارونو کې طالبان ودرېږي کم وخت مقرر دی هغه وخت به ان شاء الله سبا ته لاړ شو هغوی سره وکینو خبرې اترې به نو عاجزي چې څوک کې الله جل شانه ته څومره کار واخیسته الله تبارک وتعالى ته څومره دین خورګو په ټوله دنیا کې نن د دیوبند مراکز دي د دیوبند بچی دي نو بهرحال عزیزانو عاجزي او انکساری د شریعت او د دین ډېرې لارې دي لیکن د دغه ټولو لارو مقصد او د دغه ټولو بنیاد دا حق ګویی ده د عمل په اعتبار سره انسان رښتیا شي د وینا په اعتبار سره انسان رښتیا شي په عمل کې د رښتیا وي په وینا کې د رښتیا وي دا د تمام اعمالو بنیاد او جړه ده او دغه رښتیا ته اخلاص ویل کېږي په دغه اخلاص را پیدا شي الله تبارک وتعالى د دغه خلکو باره کې فرمایي هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار رضي خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم چې الله جل شانه به دوی ته جنت نصیب کی او د جنت همیشگی به ورته نصیب کی الله تبارک وتعالى ورته خپل رضا ور نصیب کی او د الله جل شانه دا رضا دا لوی کامیابی ده لوی کامیابی نو لہذا عزیزانو زمونږ استادو اعمالو کې مری اختیار راشي زمونږ استادو اقوالو کې مری اختیار راشي د غیر اختیار وینا دا د دین حسن دی انسان خپل ځان سره مصممه اراده وکړي دا دروغ مونږ وایو دا دروغ په مونږ سو پزور نه وایي کنه یو انسان مونږ نه کوي نو یې چاده ته کوتک نیولې دي چې جمعه ته باندې کنه دی په خپل خوخه مونږ ته ناراضي په خپل خوخه ناراضي کنه که چا په پابندي لګولي په خپل خوخه ناراضي په خپل مرزه ناراضي
مطلب دا دی دا بیل مازه کېدل د په مرزه کې دي نو منځ گزاره کېدل هم د په مرزه کې دي. دغه شان یو انسان دروغ وایي د خپل کاروبار په دروغ باندې دی وایي چې یاره ترقی ده بس پدې کې ده کامیابی او ترقی په دغه کې نشته. او که د دنیا په اعتبار سره یو انسان ته په دروغ باندې لږ وخت د پاره څه فائدہ ملو شي نو هغه به وي لیکن د آخرت نقصان دا چرته تل نه دی. دا الله جل شانه لعنت په دروغجنو باندې وری که یو طرف ته د صدیقین او حشر الله جل شانه د انبیاء سره کوي د شهدا او صالحین سره کوي نو بل طرف ته په دروغجن باندې د الله جل شانه لعنت وریږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي څوک ماته د دې خبرې ضمانت راکړي چې دی به د وعده ماتول نه کوي، دی به امانت کې خیانت نه کوي، دی به د نظر حفاظت کوي، دی به د شرمګاه حفاظت کوي او دی به رښتیا وایي نو زه به دته د جنت ذمہواری ورکم. من یضمن لی ما بین لحیی ما بین فخذی ازمن له الجنه. حضور مبارک فرمایي څوک ماته د دوو جامو مابین کې د جبې ضمانت راکړي، څوک ماته د فخذینو په مابین کې د شرمګاه ضمانت راکړي ازمن له الجنه زه به دته د جنت ذمہواری ورکم. دوه څیزونه نن انسان په دوو خبرو عملو کې دا جنتی دی، د جبې حفاظت د شرمګاه حفاظت. دا انسان سره دا جنتی دی او ذمہواری یې څوک کوي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې ذمہواری اخلي. نن چې زیات انسان برباد دی دغه دوه اندامونو د وجه، د جبې د وجه برباد، د شرمګاهونو د وجه برباد، د خواهشاتو د تکمیل د وجه برباد، د خواهشاتو د پوره کولو د مقصد د حصول د پاره دغه انسان خپل رشتو ختمولو ته تیار، خپل دین پرې خودلو ته تیار، د اخلاق او د درجو نه غورځيږي. دا څه اعمال کیږي په میډیا باندې وګورئ، سوشل میډیا